عزیزانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت درس مخکې سبق کې داغي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت ابتدایي او سو خبرې تیرې شوې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت ته پار وروتو او ورسره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه ورسره دغه ورځ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کړو د دې په باره کې د مفسرینو دوه رایې دي. یو رایې دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د زیارت په ورځ باندې د مکې نه راووتو. نو د زیارت په ورځ چې راووتلو د شپې وه، د جمعې شپه وه. نو د جمعې ورځ، د خالی ورځ او د اتوار ورځ، دا درې ورځې نبی علیہ السلام تیرې کې او د ګل په ورځ باندې سحر رسول الله صلی الله علیه وسلم د غار نه ووتلو او چې کوم دینو سفر یې او هجرت یې چې کوم دینو شروع کړلو. او یو رایې دا ده چې نبی علیہ السلام د ګل په ورځ باندې د مکې نه راوتیو. نو بیا چې درې ورځې په غار کې تیرې شولې، نو د نهي د شروع د زیارت نو د جمعې پر ورځ روان شو نبی علیہ السلام. خو دا لومبنی قول دا صحیح دی. تیر شوی زیارت تیر شوی هفته کې د نبی علیہ السلام په غار کې دننه هغه غار ته ننوتل تیر شوي وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې غار ته ورننوتلو، روایاتو کې راځي چې فوراً د دې غار په خوله کې یوه ونه راوټوکېدله او یو کمتره راغلله او په هغې کې جالم واچوله او په هغې کې اګیم واچولې په هغه سات. دا د نبی علیہ السلام معجزه وه. یو جولاګي راغی، هغه د غار په هغه خوله کې چې کوم دی نو جال جوړ کو. د جولاګي جال داسي که یو سړی بیا یو ځای ته ورننوځي نو هغه جال بروانیږي، لیکن هغه بالکل سلامت دی ته غار د دننه کېدو نه پس جوړ کو. نو مشرکین مکه را ووتل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې ګرځېدل، د دې غار خوا ته راغلل. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته فرمای و یا رسول الله، مشرکین مکه خو د غار خولې ته راغلل او که په دې کې یو کس صرف لاندې خپل خپو ته وګوري نو موږ به وویني. دومره چې کوم دی نو بس د غار په دې خوله کې دی پراته وی که دې خپو ته وګوري. نبی علیہ السلام ورته وی لا تحزن، خفه کېږه ما ظنک، ستا څه ګمان دی باثنین، په هغه دوو کسانو باندې الله ثالثهما چې الله ورسره دریمي. دا هغه دوو په باره کې به ستا څه خیالي چې هغوی دوی لیکن دریم ورسره الله ملګري، او چې الله در سره ملګري شي نو بیا خو که دا ټول دنیا ستا مخالفي استم نشي کولی، استم نشي کولی. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم انس رضی الله تعالی عنہ ته ویلو، ورته وی اے بچوړیا دا یقین پیدا کا په الله باندې که دا ټول دنیا را جمع شي او تا ته خوشحالي در کول غواړي، خو الله ستا د خوشحالۍ فیصله نه ده کړې، نیشي در کولی، نیشي در کولی. او که دا ټول دنیا را جمع شي او پتا غم او مصیبت را وستل غواړي، خو الله فیصله کړې ده چې پتا به غم او مصیبت نه راځي، نشي را وستې در باندې. وی ابوبکر لا تحزن، مخه پکېږه، ما ظنک باثنین الله ثالثهما، په هغه دوو دې څه ګمان دی چې الله به دریمي. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مشره لور اسماء بنت ابي بکر روټې به وروړله، روټې به وروړله. په لومبې ورځ باندې چې روټې وروړله نو پتا دې کې وه،
نو چپوټ کې ورته ملو نشو، نو د هغې د وجې نه خپل کمربند هغې چې کوم دی نو وشلولو او په هغې کې چې کوم دی نو روټۍ وتړله او د خپلې ملا پورې او خېټې پورې چې کوم دی نو وتړله او راویړله په لومبۍ ورځ. د ابوبکر صدیق مشر زوی عبدالله بن ابي بکر، د هغه عبدالله نومو، د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مشر فرزندو، هغه به ټوله ورځ په مکه کې ګرځېدو او یو ته به یې غوږ کېښودو چې دې څه وایي، بل ته به یې غوږ کېښودو چې دې څه وایي، چا سره به یې خبرې هم کولې او د شپې به راتلو ټوله کیسه به یې بیانوله چې نن په مکه کې خلکو دا ووایي دا ووایي دا ووایي، ستا په باره کې دا خبره ده. دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه غلام او نوکر عامر بن پوهیرا هغه به ټوله ورځ د دې غار په خوا کې چیلې سرولې، د ماښامي کې به چیلې ولشلې او تازه پی به ابوبکر صدیق او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یوړل، ای به وسکل. د یو کافر داغه عبدالله بن اریقت هغه چې کم دینو په پیسو باندې اغستو د رهبرۍ دپاره لار خو نبی علیہ السلام ته معلومه وه، خو لیکن ابوبکر ته معلومه وه، خو نبی علیہ السلام ابوبکر ته ووایي چې موږ به په ناشنا لار باندې ځو، متعارف او مشهوره چې کم لار د په هغې به ځو نه، په ګډه وډه لار به ځو، ځکه په دغه لار به موږ پسې خلک روځي، نو لہذا چې کم دی نو په ګډه وډه لار به ځو، د دې دپاره چې کم دی نو داسې ماهر سړی پکار دی. نو دا عبدالله بن اریقت دی واغشتلو په پیسو باندې، کافر و خو لیکن اعتماد پې د دوی او، نو لہذا معلومه شوه چې په یو کافر ستا اعتمادي نو بیا د هغه نه ته ځان ته سکار اغستی شي. هغه ته اوښې حواله کې ورته وي د ګل پر سار یا د جمعې پر سار به د غار سور خوا ته راولي، سار وختي کې بس سار وختي کې چې کم دی نو د غار سور خوا ته راوستلی. ابو جهل اعلان وکړو چې چا ابوبکر او نبی علیہ السلام یو یا دواړه ژوندي ونیول یې مړه کړل نو 100 اوښان انعام دی. دا د هغه زمانې نه مجاهدینو باندې خلک انعام ږدي، هر چا باندې خلک انعام نه ږدي، مجاهدینو باندې د خلکو چې کم دینو انعام وي. که چېرې دا پلان کې مجاهد دا چې کم دینو چا وخولو، چا چې کم دی حکومت ته په ګوته کو یا چا چې کم دینو وویشتو، نو بس هغه له به انعام ملاویږي، نو بس روان شول چې کم دینو دی. خو د هغې نه مخکې په دې آیت کې چې کم آیت ما ولوستو په دې کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فضایل وګوره. الله تعالی په سورت توبه کې آیت نمبر 40 کې فرمایي وی الا تنصروه، کچری تاسو د پیغمبر مدد نه کوي، که تاسو د پیغمبر مدد نه کوي نو فقد نصره الله، نو مکوي الله مدد کړی دی، الله مدد کړی دی. اذ په هغه وخت کې اخرجه الذين كفروا، چې روح کې دی د مکې نه کافرانو، په داسې حال کې ثانی اثنین په دوو کې دویمو، اذ هما فی الغار کله چې دواړه په غار کې وو، اذ یقول لصاحبی کله چې دی پیغمبر خپل ملګری ته په غار کې وي، په غار کې چې کوم دی نو خپل ملګری ته وي لا تحزن خفه کېږه مه، ان الله معنا الله موږ سره دی. فانزل الله سکینته، الله ورباندې نازله کړه خپله سکینه، وأيده بجنود او اغلی تایید ورکو په خپلو لښکرو، لم تروها داسې لښکرې چې تاسو نه وي لیدلي، وجعل کلمة الذین کفروا السفلا، او د کافرانو کلمه الله ښکته وغورځوله، وکلمة الله او کلمه د الله هي العلیا هغه اوچته ده، والله عزیز حکیم الله غالب دی او د حکمت خاوند دی. په دې کې د ابوبکر صدیق ګڼ فضایل دي. اول فضیلت د ټول لومبې دا دی چې په دومره ډیرو صحابو کې الله تعالی
د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هجرت د ملګرتیا لپاره د ابوبکر انتخاب کړي. کچره د ابوبکر نه زیات اعتمادي بل څوک هم وي نو داغه چې کوم دینو انتخاب به کولو، خو لیکن د ابوبکر نه زیات اعتمادي څوک هم نه و. ټول اعتمادي و خو د ابوبکر نه زیات اعتمادي هیڅ څوک هم نه و. په دې کې موږ د نور چا تنقیس نه کوو او نه دی الله چې کوم دینو هغه ذهن کې زموږ سوچ راولي، خو لیکن د ابوبکر فضیلت پکې شته. د ابوبکر نه زیات اعتمادي او د پنجاب یو لوی خطیب تیر شوی دی مفتی عبدالمجید ندیم شاه، او داغه شپږ جلدو کې د تقریرونو کتاب هم دی، ما سره د کاری صاحب د مې ورکړی بره پروت دی. نو هغې کې هغه د ابوبکر صدیق په باره کې چې تقریر کړی که نه، نو هغه ورته ویلي وفاو کا بادشاہ، وفاو کا بادشاہ. ابوبکر صدیق هغه اردو کې تقریر کوي، هغه وی وفاو کا بادشاہ جب ہر طرف سے سوشل بائیکاٹ تھا ابوبکر ساتھ تھا، جب ہر طرف سے انکار تھا ابوبکر کا اقرار تھا. ابوبکر صدیق هغه چې کوم دی داسې ایمان هم قبول کړی چې هغه پیغمبر ته اړو دا ویلی نه دي چې ستا د نبوت دلیل وسی. اول ایمان اړو بیا وروسته وی یا رسول الله چې خلق رانه تپوس کوي د هغې دپاره به دلیل سی، خلق رانه تپوس کوي د هغې دلیل به سی. نو بیا ورته نبی علیہ السلام وی. دویم علی رضی اللہ عنہ فرمائی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی، حسن بصری فرمائی، سفیان ابن عیینہ فرمائی چې په دې آیت کې الله تعالی د نبی علیہ السلام ټول امت ته تنبیه کړی دا سوای د ابوبکر نه، سوای د ابوبکر نه. په دې آیت کې الله تعالی ټول امت ته وایي، ټول امت ته تر د قیامت پورې اربونه کربونه انسانانو ته وایي چې الا تنصروه که تاسو یې مدد نه کوئ نو مه کوئ، که تاسو یې مدد نه کوئ نو مه کوئ سوای د ابوبکر نه. هغه نبی علیہ السلام سره دی کنه، هغه په مدد کې لګیا دی، سوای د هغه نه نور ټول عالم ته تنبیه کړی ده. دا علی رضی الله عنه وایي په دې ټولو کې خو علي هم راغلی دی کنه، په خپله دا وایي چې د ابوبکر نه علاوه ټول امت ته تنبیه ده. دریم په دې آیت کې الله وایي ثانی اثنین، په دوو کې دویم دی، په دوو کې دویم دی. امام قرطبي فرمایي چې د ثانی اثنین لفظ چې کوم دی نو په دې خبره باندې دلیل دی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پس خلیفہ ابوبکر صدیق دی. ولی الله تبارک وتعالى داسې لفظ راوړو چې ثانی اثنین چې په دې ټول امت کې دوه کسان شي، دوه، نو یو به ابوبکر یو به نبی علیہ السلام، بس دا ثانی اثنین. او په هغه دوو کې یو چې کوم دی نو ابوبکر دی او یو نبی علیہ السلام. ثانی اثنین په دوو کې دویم، دا چې کوم دی نو دی. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته وی چې حسانه زما په باره کې ډېر اشعار ویلي دي او زما د دې یار په باره کې چرته اشعار ویلي که نه؟ وی د چا په باره کې؟ وی د ابوبکر. وی او ویلي مې دي؟ وی چې دې ویلي دي ما له ووایه که نه. نبی علیہ السلام په جومات کې ناست دي، حسان بن ثابت ته وی پاسه د ابوبکر په باره کې اشعار ووایه، پاسه د ابوبکر په باره کې اشعار ووایه. حسان بن ثابت شروع شو وثانی اثنین فی الغار المنیف وقد، پاغه شاړ غار کې چې کوم دی نو په دوو کې دویم چې و وقد طاف العدو به الصعد الجبل، دشمن ور پسې راغلی و چې کله غر ته راوختو. وکانه حب رسول الله قد علموا، او تاسو ته پته را چې دغه په دویو کې دا دویم چې ونو دا د نبی علیہ السلام محبوب د سره پیغمبر محبت کولو. من البریة لم يعدل به رجلا، په ټول عالم کې د برابر څوک سړی نشتا چې دا شعر وي داسې نبی علیہ السلام ته وکتل. نبی علیہ السلام ورته سر وخوځولو، وی رښتیا دی وی
په ټول عالم کې د ابوبکر برابر سړی نشته په ټول عالم کې بعد الانبیاء په کائنات کې د ټولو نه افضل ترین انسان ابوبکر صدیق دی سلورم اذ هما فی الغار ګور الله تعالی وی چې دواړه په غار کیو دواړه په غار کیو دا دواړه په سفر کې شریکو د تسنیه صيغه وروړي دا هما اذ هما فی الغار دې نه دی ویلي چې اذ هو ومعه هو چې دیو او ور سره هغه تابع نه دی جوړ کړي ویلي اذ هما فی الغار پنځم لصاحبه صاحب لفظ وروړي ټول صحابه دا غي پشان کې چې څوک هم ګستاخی کوي مسلمان نه پاتې کیږي اب کافری خدا ابوبکر صدیق شان بل شان تیرے دا ابوبکر صدیق صحابیت د قرآن نه ثابت دی قرآن کې ابوبکر صدیق ته صحابی ویلې دی فرمای اذ یقول لصاحبه چې کله خپل ملګری ته وی نو دا د ابوبکر صدیق د نبی له سلام صحابي دی صاحب او صحابي دواړه یو معنی لري د دې وجه نه د امت په دې خبره باندې اجماع ده چې د ابوبکر د صحابیت نه منکر دا کافر دی او شیعگان د ابوبکر صحابیت نه مني نو شیعگان څه شول کافر شو شپږم الله وی لا تحزن دا خبره کړې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر دا وی لا تحزن مخه پکېګا تسلی ور کړې دا د دې پس شي خپاو دا دې پس شي خپاو وی چې کله نبی علیہ السلام کله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا کافرانو خپي ولیدلې په هغه غار کې نو په جړا شو نبی علیہ السلام ورته ویلي و یا رسول الله زه خو یو سړی یم کمل شم زه یو سړی یم کمل شم زما بچی به یتیمانان شي الله دا غیشتا خو ته یو داسې شخصیت چې ټول امت به یتیم شي وی پدې جاړم د ځان فکر را سره نشتا ستا فکر دی نو پدې دوران کې یو سړی داسې ولاړو د دې غار مخې ته ابوبکر صدیق ورته یا رسول الله دا سړی د دې غار مخې ته ولاړ دی او کدی کیناستو نو موږ به وویني او که خپل ته وکتل نو موږ به وویني نبی رسول الله ورته ابوبکر الله تعالی د دې زما او د دې کافرانو ترمنځ پرده خورا کړی دا ما نه ویني چې دا خبره څنګه نبی رسول الله کنو هغه سړی امتیاز ته کېناستو ا سړی امتیاز او غار ته مخ کو نبی علیہ السلام ورته ابوبکر اوس وګوره کدی بدبخت مونږ لیدو نو د به مونږ ته مخ کولو امتیاز به کولی ما خبر ورسېلی خو دې بدبخت مونږ لیدلی نیو الله زما او د دې کافرانو ترمنځ پرده راوستې ده مخ پکېږه مغم جن کېږه نو بیا ابوبکر ته تسلی وشوه داسې سړی ګوره دلته بیا الله تعالی ویلی دي لا تحزن دا ابوبکر په باره کې او چې کوم دینو الله تعالی موسی علیہ الصلوۃ والسلام یا موسی لا تخف ما یریږه انی لا یخاف لدی المرسلون او دلته دته داسې نه ویل چې ما یریږه ابوبکر یریدلی نو صرف خپه شوی دا خفګانی په نبی علیہ السلام کچری په ځان باندې نو بیا به ورته الله ویلو چې لا تخف ما یریږه ځکه موسی علیہ السلام ته بل څه ویلی ما یریږه بیا ویلی ان الله معنا کې دا نا ضمیر نه دی دا نا د دې معنی د موږ دواړو سره دا د متکلم ضمیر دی د تسنیه الله تعالی دی موږ دواړو سره سورۃ شعراء کې دی چې کله موسی علیہ السلام خپل قوم خو نو مخه ته دریای کلزم راغی نو شاته فرعون را رسیدو نو هغه وی یا موسی انا لمدرکون اے موسی مون خوراګیر شو هغه ټیم کې ورته موسی وی کلا ان معی ربی نه ما سره زما رب دی ما سره دا غیته داونه وی چې مونږ سره وی ما سره زما رب دی دلته نبی رسول الله داونه وی چې ان معی ربی وی ان الله معنا
ان الله معنا، الله زما او تا دواړو سره دی، الله زما او تا دواړو سره دی. نو ځان سره پکې ابوبکر ملګری کړی دی، دا بیل فضیلت دی. دا شانتی فانزل الله سکینته علیه، دی کې چې کم دینو دی علیه کې ضمیر کې مفسرین فرمایي چې دا ابوبکر صدیق ته راځي دی. الله تعالی په ابوبکر سکینه نازله کا. سکینه د زړه اطمینان ته وي، د زړه سکون ته وي، ځکه چې د زړه بے قراره د چاو د ابوبکر نبی رسول الله مخکې نه مطمئنو، لیکن ابوبکر زړه بے قراره نو الله په سکینه نازل کا. وأيدوا بجنود لم تروها، نهم دا الله تعالی ابو بکر د پاره چې کم دینو د فرشتو لخر رو لېګلو، دا ابو بکر د پاره. ابو بکر په الله دومره ګران دی. نو دی آیت کې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ګڼ مسائل دي. بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان شو. ابو بکر صدیق چې کله اسلام راوړو نو 40,000 دراهم ابو بکر صدیق سره، دا 40,000 وانه ابو بکر صدیق په مکه کې په نبی رسول الله لګولیو، په دې کې صرف 15,000 پاتې شوی، 35,000 لګیدلیو. 15,000 چې کم دینو دراهم ابو بکر صدیق ځان سره د تجارت د پاره د هجرت د پاره راواغشتل. سباندی اوخي واغشتلی، نبی علیہ السلام ورته اوخي پیسې واپس کړلې او نورې ځان سره واغشتلی، په دې هجرت کې ور سره وي. په پلاره به خرچه کوم او چې الته ورسونو په دې به پیغمبر د پاره ټیکانه جوړو. گویا چې ټول مال ابو بکر صدیق د نبی علیہ السلام باندې قربان کو. مور بی بی عائشہ فرمای چې کله ابو بکر صدیق وفات شو نو د هغه په ملکیت کې 1 درهم هم نو، ادا 1 درهم مالک هم نو چې وفات شو. الان کې خلیفہ 2 کاله 2 میاشتې 10 ورځې ابو بکر صدیق خلیفہ. 11 جنگونه کړي، 11 وانه جنگونه ګټلې دي. په دې 11 وانه جنگونو کې غنیمتونه راغلي، په غنیمت کې د ابو بکر حصہ، لیکن چې وفات شو د 1 درهم مالک هم نو، 1 درهم عمر سره نو. او عمر تعالی نو چې وفات کېدو نو قرضدار او واقعا به ان شاء الله راځي. نو بهرحال دی روان شول. چې روان شول او د مکې نه ووتل په غیر آباد لاره باندې، نو مخې ته د غرمې په ټیم باندې یوه خیمه راغه. په هغه خیمه کې یو زنانه وه، هغې زنانې نوم ام معبد. پخوا زمونږ هم په دې کوڅو کې او په دې کلي کې داسې زنانه وي چې هغه زنانه به یادېدلي چې د دې زنانو نه مسافر په لاره باندې بیچې او بې روټۍ نشي تللی. دا پخواوي اوس نشته. او که تاسو ته معلوم وي نو بیا ماله وښایې، او ما ته نه دي معلوم، خو پخواوي. پخوا داسې زنانه بهادرې زنانه او دینداره زنانه وي. په دغه زنانو کې یو ام معبد وه. د دې خیمه بالکل د لارې په سر وه، او چې څوک به په دغه ځای تېرېدو دی به ترې تپوس نه کولو چې څوک یې، خو چې روټۍ به یې پې کول. چې کله دغه ځای ته ورسېدل، رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق ته وی ورشه او د دې زنانه نه تپوس وکړه. د هغې خیمه وه او خیمې سره خوا کې یو چوپالو. دې زنانه نه تپوس وکړه که دې سره څه خوراکي نو پیسې وله ورکه او ته راواله، پیسې وله ورکه ته نه راواله. چې ابوبکر صدیق ورغی نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وی که تا سره غوښه او یا پی نو موږ له راکړه. نو هغې وی نور څه به زه تاسو باندې خوراک ساک وکړم، خو غوښه او پی ما سره نشته. نبی علیہ السلام یې د چوپال کې چې کومه چیلې ولاړه ده دا ترې راوله. نو ابوبکر صدیق ورته وی د چوپال کې چې را چیلې ده دا راکړه چې دا اوله شو. هغې ورته وی دا چیلې دونه کمزور او دومره ټپه ده چې زما خاوند نورې چیلې سرن ته بوتلي دا ګرځېدي قدرې نشي، دا دومره ټپه ده چې دا سرن ته نشي تللی. د دې وجې نه دلته په خیمه کې ملاستې ده، په چوپال کې په دالان کې ملاستې ده. ابوبکر صدیق ورته وی زه ته موږ له راکړه. چې ابوبکر صدیق را روانه که نو په خپلو خپو را روانه شوه.
نبی علیہ السلام ته راوسته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل لاس مبارک د هغې غولانس ته لاس وروړو او چې څنګه یې غولانس ته لاس وروړو او غولانس د پیو نه ډکه شوه. ام معبد ته وی لوښي راوړه. چې لوښي راوړو نو دومره لوښي و چې اته لس کسه په څکلو خالي کولی نه شو. یعنی یو بالټۍ یا یو غټه پتیله به وه نو هغه ترېنه ډک شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر ته وی اول ام معبد ته ورکه چې وسکي. اول هغې وسکل او ښې وسکل. بیا نبی علیہ السلام او ابوبکر صدیق، عامر بن فهیرا، عبدالله بن اریقت دی ټولو وسکل. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دوباره ولشله هغه لوښي بیا ډک کو. ام معبد چې دا حال ولیدلو نو ام معبد هغې ته نه تپوس وکړو. ابوبکر صدیق ورته وی چې دا د آخري زمانې پیغمبر دی. ام معبد کلمه وی مسلمانه شو، ایمان یې پرې راوړو. نبی علیہ السلام روان شو. دا ام معبد ډیره مشهوره ښځه وه، سخي ښځه وه. ماښام د دې خاوند ابو معبد راغی. معبد د دې زوی ابو معبد چې راغی کور ته، را خیمې ته رانوتو چې ویې کتل اوس لوښي د پیو نه ډک دي. وی دا پی د کوم ځای نه؟ دی ورته ټوله کیسه وکړله د سر نه تر د اخره پورې. هغه ورته وی چې دا خو معلومیږي اکه د قریشو هغه پیغمبر دی چې کم اوس پیغمبر جوړ شوی دی او قریشو ته انکار کړی، دا اکه پیغمبر دی. او ابو معبد خپل ښځې ام معبد ته وی چې زم مسلمان شم او کلمې وی او چې کله د کلمه وی مسلمان شو نو مکه کې یو غیبی आवाज خور شو. څوک لیدل کېدل نه، لوډ سپیکر نه و، بی لوډ سپیکر غیبی आवाज ټول مکه واوریدلو چې ام معبد او ابو معبد مسلمانان شول. پیغمبر د هغې په خیمه تیر شو. پیغمبر ته د هغې د خیمې نه څه خوراک ملو شو او هغې ته د پیغمبر نه هدایت ملو شو. چې دی واورېدل ابو جهل سم غصه شو. خلق اعلان یې وکړو خلکو ته چې شا به وځئ ورپسې او سل اوښان هغه چې کوم دی نو وګټئ. نو په دې دوران کې سراقه بن مالک رضی الله تعالی عنہ رستو مسلمان شوی دی. بس دوی دا سلو خان به زه ګټم. دی په یو مجلس کې ناست و. یو سړی راغی ده ته په غوږ کې ووي چې د سمندر په غاړه باندې څه کسان روان دي. دا اوس چې د جدي ایرپورټ دی دا ټول د سمندر غاړه ده. پخوا به دی باندې پیدل خلک تلل، اوس جاز دغه ځای کوزیږي ایرپورټ ته. الله دې په دغه ایرپورټ موږ او تاسو ټول د حج او د عمرې دپاره کوز کي. نور ګورې نور څیز دپاره دعا نه کومه، نور دې درته الله تعالی رزق په دې خپل کلي کې ښه بېسیاره درکړي. الله مو په کاروبارونو کې برکت واچوه، په کلي کې، په خپل کلي کې د حلال رزق بس د الله نه غواړئ او انشاءالله درکوي به. چې حلال ته نه طلب کوي بیا به درکوي، د رزق پسې نه. او د حج او د عمرې دپاره د الله په دغه ایرپورټ موږ څو پیرې کوز کي. نو دته چې هغه وخت کې ووي چې دغه شان چل دی نو دا ډېر هوښیار سړی و. ده ورته وی نه مړه وي دا بل څوک و. دی ولې وی چې بل سړی پانسي ورپسې لاړ نشي، یعنې دا سلو خان به بل څوک وګټي. او بیا غلی غونته د مجلس نه پاسېد او خپلې وینځې ته وی داسې د دې کور په شا طرف ماته اس راته وکړه. او دی په دې طرف لاړو او هغې ورله په شا طرف اس راته وکړو. په اس سور شو، سم تیز ووتو لاړلو. پس لږ ساعت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې ورسېدو. ابوبکر صدیق چې وکتل نیزه د سره لاس کې وه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی یا رسول الله سراقه بن مالک را پسې ډیر را نږدې شو. نبی علیہ السلام ورته ابوبکر فکر مه کوه. چې څنګه هغه ته وی چې ابوبکر فکر مه کوه. او په دې دوران کې سراقه بن مالک اس تر د دې پنډو په ځمکه کې ښخ شو او دې ته نه هغه ځای پرېوتو او دیم ښخ شو. بس دی پوه شو چې نبی علیہ السلام راته خیرې وکړي. ورته وی یا رسول الله
خیری دی راته وکي دعا راته وکا زتا سره وعده کومه چې نه زه او نه زما په موجودګۍ کې تا پسې بل څوک راتلی شي زم واپس کېږم او په دې لار تا پسې شاته څوک هم زمانه نشي راتلی زه به واپس کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دعا وکا سړی د ځمکې راووتو چې راووتو نو هغه وی یا رسول الله د امن د پاره ماته لیکل راکا نبی علیہ السلام عامر بن فهیره ته په یو سرمند در پاره لیکل ورته وک او ورته ورکړل او سړی لاړل واپس شو او مسلمان شو او واپس شو په لار به چې څوک راتلل چې مونږ زو ورته به وی هغه کار ما ختم کړی دی د ورته وی هغه انعام ما ګټلی دی ا کار ما ختم کړی تر دې چې ابو جهل تراغه چراغ ابو جهل ورته وی څنګه چل دی به د ورته ټوله کیسو کا ورته غصه شو د ورته وی ابو جهل هغه ته به ابو الحکم دا ابو جهل د دې وجه شو چې کله د پیغمبر مخالفت شروع ابو الحکم د فیصلو پلار د جرګو سړیو خو چې کله د پیغمبر مخالفت شروع کونو ابو جهل شو د جهالت پلار شو ارسه کوا خو د دین مخالفت مکوا خو د پیغمبر مخالفت مکوا بیا به ابو جهل کیږي کتا ته زو ابو جهل نه وي خو لیکن ته به یي خبر ورسېلی نو ابو جهل نو د ورته وی تا هغه حالت لیدلی نه دی دا ته دلته نه خبرې کې دا ته چې کله د پیغمبر مخې ته ورشي هغه حالت تا لیدلی نه دی مخکې چې لاړل یو بل سړی راوتی و مخې ته هغه سره 70 کسانو بریده اسلمي دی راوتی و د قبیله بنو اسلم نو دی قبیله بنو اسلم دا په لار باندې یو غټه قبیله و خو مدینې ته نږدې و دم د ابو جهل انعام اوریدلی دیم سلوخانو پسې راوتی نو دی راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مخې ته راغی د سره 70 کسانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی من انت تسوکی د ورته وی انا بوریده ز بوریده یم نبی علیہ السلام داسې ابوبکر ته وکتل او ورته وی یا ابابکر برد امرنا وصلحا زمونږ کار داسې ښکاري چې یخ شو خوشاله شه مسله یخه شوې ده دې ته نیکپالي وي دې ته څه وي د دې وجې نه وي چې خپلو بچو ته ښکلي نومونه کېدی نو چې ته اوس خپلو بچو ته ښکلي نومونه کېدی که نه خو داسې هم ښکلي نه په خبره ورسلي چې اوس تا خپل بچي ته برکت نوم خي برکت او هغه تلی گیا تا کور کې نی او څوک راشي چې برکت ورته برکت نشته تلی دی نو چې برکت لاړو خو ورڅ ختم شول نو داسې بم نګدي خپل نوم کې د بامانه اوس د دنوم بوریده اسلمي بوریده دا طالبان پیږي بوریده د تصغیر صيغه ده بوریده برد وی یخته بوریده وی لګ یخ لګ غونته یخ بوریده نو دوی زمانوم دی بوریده نبی علیہ السلام ابوبکر ته وی قد برده امرنا زمون کار یخ شو خلق مونږ په ډېر په ګرمه کې راوته بس یخ شو الارض یخ دا نیک پالی ده دا دې ته نیک پالی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی د علی تران د مشر زوی شوی حسن نو د ورته نوم هي حرب جنگ ته وی نبی علیہ السلام ورته سنم دی خیر ابوبکر دا علی نوم دې صحیح خیر هغه حرب دا غسه د نوم خو عربو جنگ اړي ټیم به جنگو نو نبی علیہ السلام ورته نه وی منګه جنگي الیان نه یو د دنوم شو حسن نو حسن خيسته تم وی حسن خو اخلاق تم وی داغه دومره خو اخلاق چې کله د عراق خلق د کوفی خلق را پاسېدل او هغه ته وی چې موږ ستا د پاره د ماویه سره جنگ کو نو هغه ورته زما د پاره جنگ مکوي ماویه زما مشر دی ماویه راوستل کوفی ته او د ټولو خلکو په مخامخ د ماویه نه بیت کوي دا زما مشر دی او دی خلیفہ دی
جنگ ختم کو الله. دغه ظالمانو شیعاګانو د کوپې او د عراق شیعاګانو هغه ورته پروټې کې زهر ورکو شهید کو. د حسین نوم علی او د حسن نوم نالی. د حسین نوم چې علی د حسن نوم مولا چا وجلیو او د حسن پلار علی چا وجلیو دا غنوم ولې نالی ادي په خپل وجلیو. دا نبی علیہ السلام ورته وی د کمی قبیلې نه نو هغه من اسلم د قبیله بنو اسلم نیم. نو نبی علیہ السلام ابو بکر تو قتل ورته وی سلمنا منګه سلامت شو. ورته وی په اسلم خلوی قبیله د په کم شاخ کې هغه ورته وی من بني سهم د بنو سهم نیم. نو نبی علیہ السلام ابو بکر ته وی قد خرج سحمک عیسو برخه دی روته لاټری دی روته. نو دا خبره چې نبی علیہ السلام ورسره وکي نو بریده ته ډیر خوان ورکو. هغه ورته وی منن ته تاسو کې نبی علیہ السلام ورته وی انا محمد بن عبد الله ورسول الله. زه محمد زوی د عبد الله او د الله غ رسولم. چا پسې تراوته چې دا خبره غووري دا بس پورن را منډه کا او د نبی رسول الله لاسونی وو او اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. و یا رسول الله په اسلام کې داخل راغلی سپسو او اوس ور سره سره کله چې الله وغوړي نو بیا داسې کیږي. بیا دوی یا رسول الله مدینه ته تقریبا 3 میله پاتې 3 میله مدینه بس رانږدې و. و یا رسول الله زما زړه غواړي چې زه تا سره مدینه له لاړ شم خو ته خو داسې را روانې جنډه در سره نشته نو مال یو جنډه جوړه کا چې زه ستانه مخکې ما او ما سره جنډه او ته چې کوم دی نو د 70 کسان هم را سره او مونږ تا په داسې استقبال کې وردننه کو مدینه ته. نبی علیہ السلام پورن پټکی را کولو کو او پټکی به عام طور سره د نبی علیہ السلام تور پټکی به نبی علیہ السلام والو سپینې خوښ کړی دی او تور به ډیر والو. وجه د تور والی دا وا چې د نبی علیہ السلام وخت به ټول مرغټو. ابل از یو مولوی صاحب ما را سر کټا کړو نو را سره ملو شو ما ته مړه خپل وخت لري دی ک ویزه هغه خپل مولانا دی مدرسه کې درس کوي. هغه زما د مدرسې د محتممانو او د دین نفرت چې په دې طالبانو باندې د سرونه کټا کوي. وی زکه چې الله تبارک وتعالى د پیغمبر د زلفو قسم خوړلې دي والضحى والليل اذا سجى. قسم دی زما امام رازی وی د دې معنی ده چې قسم دی زما اے محبوب استا په مخ او استا په زلفو. خو یو ځکه م الله تعالی دا نی ویل چې زما استا په دې کچره قسمی یو ځکه م دا دی ویلي الله تعالی په قران کې ویلي چې زما استا په زلفو قسمی خو دې نه ویلي چې زما استا په کټا قسمی. په خبر ورسېلی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول عمر زلفې وی زلفې په خبر ورسېلی. نو نبی علیہ السلام د دې وجه نه تور پټکی بوالو چې وختي غټو ابه غړول نو چې وخته غوړي نو دا بیا سپینه ټوپه او سپین پټکی هغه پوری د تیلو هغه دغه غړوالي انخلی نو بیا بدلږي او تور باندې پته نه لګي. نو تور به نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سرولو نو بس تور پټکی او راکوزي کو او یو ډنډې را واغشتله وغینه ولا جنډه جوړه کا او بورې د اسلامي سره جنډه وا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې طریقه باندې مدینه ته ور داخل کو. مدینه ته چې لګه غونته کلار پاتې شوله دغه قبا چې اوس د قبا نو دکه ځای کې راوتیو د مدینه ټول ماشومان او وړو وړو جینکو اشعار وی هغه اشعار بم را رواني درس کې ان شاء الله چې کوم دینو راضي طلع البدر علينا وجب الشكر علينا. دا اشعار وی چې الله مونږ ته سپوږمۍ راوستا او په مونږ باندې د دې شکر واجب دی. د مدینه نر او زنانا د مدینه زاړه او واړه دا ټول په پیغمبر باندې قربانو ټول. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه ته بس ورسېدو
مخکې به ان شاء الله بیا بل درس کې ذکر کو روان درس ان شاء الله چې کوم دینو په روزه کې به زمونږ درس د مازیګر نه پسی ټول ملګرو ته د مازیګر نه پس مونږ درس کو نو ان شاء الله د مازیګر نه پس به درس کو الله دې عمل کولو توفیق راکړي